کې هیله مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت په جامه کې به پټاستئ دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لارې نه د نړۍ ټول جهازونه یا طایرې تاسو لایف وګورئ او د هغه په اړه ځان ته معلومات لاسته راوړئ نو دوستانو دا ټول په دې ویډیو کې درته ښیم که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو له ملګرو سره هم سره شیر کړئ دوستانو او دا کوم ویډیو چې ګورئ دې ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن وي ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې دررسیږي نو دوستانو زه ګورو چې دا اپلیکیشن د څه په نوم باندې ده او کوم ځای نه کولی شو دا اپلیکیشن موږ د خپل موبایل لپاره ډاونلوډ کړو دوستانو د دې اپلیکیشن نوم چې دا فلایټ رادار 40 یعنې فلایټ رایډر 24 هم ورته ویل کېږي دا به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته په پلی سټور کې به تاسو دا سرچ کړئ هغې چې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره خپل موبایل لپاره ډاونلوډ کړه که چېرې تاسو له پلی سټور نه ډاونلوډ کړه ښه خبره ده که چېرې تاسو ډاونلوډ نه کړئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک کېږي هغې چې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره تاسو ډاونلوډ کړئ دوستانو راځو دلته به تاسو ورکړئ زه راځم ما الریډي ورکړې ده نو تاسو به دلته ولیکئ صحیح ده فلایټ رادار 24 دا به تاسو ولیکئ دوستانو د دې لپاره به تاسو د شو اپلیکیشن راسي د اپلیکیشن په ځای به دوستان تاسو دلته افن په ځای باندې تاسو دلته انسټال راسي ما الریډي ډاونلوډ کړی ده ما ته افن راغلی ده نو تاسو ته به چې کوم نوې را ډاونلوډ ته به انسټال راځي کله چې انسټال شي نو موبایل تاسو موبایل کې کوم اپلیکیشن چې دی هغه انسټال شي نو هغه نو به تاسو په افن باندې کلیک وکړئ کله چې افن باندې کلیک وکړئ دوستان تاسو ته یو دوه سیټینګ راځي هغه به تاسو بیا ډېر سمپل اسانه کوي ما کړی دي چې صرف یو دوه اپشن دی هغه کلیکول غواړي او کنټینیو کوي به نو کله چې تاسو کنټینیو کوئ هغه نو به تاسو د دې یو صفحه مخته راسي کله چې صفحه تاسو ته راغله دوستان تاسو وینئ چې دا کوم پوره دنیا کې کوم ټوله دنیا کې کوم طیارې یا کوم جهازونه چې تاسو وینئ یعنې دغه زیړ رنګ کې شنه رنګ کې دا بالکل حقیقت لري دا ټول د نړۍ جهازونه دي چې دا یو بل هیواد ته یو له بل ولایتونو ته یو د بل په هر هیواد کې یعنې سفرونه لري دا ټول تاسو کتلی شئ لایف تاسو ته یو زه ښیم اوس دوستانو تاسو کله چې دا تاسو راځه زوم کړئ نو دا تاسو وینئ دوستانو په دې رقم سره تاسو وینئ دا ټول په حرکت په حال کې دي دا ټول جهازونه څه نه دي دوستان دا ټول د حرکت په حال کې دي نو دا یو په اړه تاسو ته زه ښیم معلومات درکړم نو دوستانو زه راځم اوس په دې جهاز باندې کلیک کوم څه ده کله مو چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو زه به راشم دلته تاسو وینئ دوستانو چې دې باندې موږ ته ګرین لاین ولګېدی موږ سلیکټ کړی دی په دا سره رنګ کې چې دا ریډ رنګ کې چې کومه ده دا موږ اوس سلیکټ کړی یعنې د دې په اړه موږ معلومات غواړو نو دوستان دلته به تاسو سره په دې روټ باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو روټ باندې کلیک وکړئ دوستان تاسو وینئ چې دغه طیاره کومه ده دوبۍ نه صحیح ده له دوبۍ نه د دې پرواز تاسو وینئ دوستانو دلته دوبۍ موږ ته لوکیشن راکوي چې دا له دوبۍ نه د دې پرواز ده او دا به تاسو وینئ دوستانو د دې دا خط چې ده دا ډاټ هغه چې ده کوم خط چې تاسو وینئ دوستانو دا د دې خپلې طیارې خط ده دا په دې خط باندې همدغه هیواد ته راځي صحیح ده دلته دوستان تاسو وینئ دغه هیواد کوم هغه چې ده هم موږ ته راوښته دلته لوکیشن یعنې دغه کومه طیاره چې موږ تاسو سلیکټ کړې وه دا تاسو دوستانو وینئ له دوبۍ نه تر دې هیواده پورې صحیح ده د هیواد چې تاسو ته خپله دلته میله دا دوستان دغه هیواد د هیواد راځي دا د هیواد د منیا په نوم باندې دا د هیواد ته د کومه جهاز چې ده دلته سفر لري صحیح ده نو بېرته دوستانو زه راځم بیک ته راځو دوستانو یو بله سلیکټ کوو دوستان تاسو به وینئ چې دلته راځو خپل افغانستان هغه ته راځو نقشې ته راځو په افغانستان په نقشه کې دوستانو خط کې تاسو په ټول پوره هیواد کې نه په پوره افغانستان کې صرف په دوه خطو باندې یعنې طیارې اوس په الحال روانې دي نو راځو دوستانو ټول ناول دغه ګورو د ایران په طرف باندې روانه ده دا ګورو چې دا کوم ځای دی پرواز کړی دا کوم ځای ته ځي راځو دوستانو په دې باندې کلیک کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستان تاسو ولیدل چې موږ ته ډایرکټ وکړو چې دا طیاره د خط باندې دوستان تاسو وینئ دغه شنه خط باندې صحیح ده دوستان تاسو وینئ د شنه خط چې ده دغه کومه طیاره چې ده له مثال له کابل راجګه سوې ده کابل هوایي ډګر نه او دا روانه دوستانو داسې راغلې ده په دې خط باندې صحیح ده دا خط داسې راغلی دوستان تر مشهده پورې نو دې طیارې له کابل نه تر مشهده پورې د دې خپل هغه چې ده هغه سفر چې ده یا د دې فلایټ له کابل نه تر مشهده پورې ده دوستانو راځو دا بله ګورو نو دا کله چې دې باندې تاسو کلیک وکړو دوستان دا تاسو وینئ دا هم روانه ده نو د دې کوم چې دا له هرات نه ده له هرات نه ده او دوستان دلته راځو ګورو چې دا کوم چې ده ځي دا له هرات نه تر چغچران پورې دوستانو صحیح ده تاسو کتلی شئ دوستانو په ډېرې اسانۍ سره راځو دلته هم روټ ورکړو نو دوستانو په روټ کې د دې موږ ته غلا نه کړه ځکه چې موږ تاسو افغانستان اکثر تاریخ چې دی هغه هم اوس فعلا چې دی 28 دي نو دوی کې یوه کومه طیاره چې تاسو ما وښودله مخکې نه
په تصویر کې چې د ایران په طرف روانه وه هغې خط یې موږ ته وښودو شو کړو. نو زه اوس راځم بیا هم په هغه باندې کلیک کوم. دوستان داسې به تاسو دا داسې راځون کوي او دوستان دغه طیاره چې ما تاسو ته ښودلې وه نو هغه دوستان تاسو وینئ موږ ته دغه خط وښودو چې دا خط د دې جینه دا طیاره اوس روانه ده یعنې له کابل نه تر مشهده پورې سفر لري. دوستانو یو بله خوبایي دا ده چې لکه مخکې ما هم یادونه کړې په ویډیو کې چې تاسو د دې طیارې نوم ورکړئ یعنې تاسو کوم ملګری ستاسو فامیلي غړی وي افغانستان نه خارج ته ځي له خارج نه افغانستان ته راځي نو تاسو کولی شئ وګورئ چې دی په کومه ساحه کې دی. نه هر طیاره تاسو چې کولی شئ کله چې تاسو د کومې طیارې د ایران افغان یا د کامبیر ټکټونه اخلئ هغه کې د هغې مشخص کوډ وي یا د هغه نوم وي نوم چې تاسو ورکړئ دوستانو راځو دلته په سرچ باندې کلیک وکړو. کله چې په دې سرچ باندې کلیک وکړو دوستانو دلته راځو آریان افغان باندې کلیک وکړو. دې باندې به چې موږ کلیک وکړو دوستانو راځو دلته اوس موږ ته راوستي د هغه کومه طیاره چې ما تاسو ته ښودلې وه مخکې نه هغه اوس له کابل نه مشهد ته فلایټ یا سفر لري. دوستانو راځو دلته فلای باندې کلیک وکړو. کله چې په دې لایو باندې کلیک وکړو دوستانو دلته راځو په شو آن میپ لایو باندې کلیک وکړو. دلته کله کلیک وکړو دوستانو تاسو وینئ دا طیاره چې ده کومه طیاره موږ ته بیرته راواوښتله چې ما تاسو ته ښودلې وه چې له کابل نه تر مشهده پورې د دې فلایټ ده. دوستان تاسو وینئ داسې کتلی شئ دوستان تاسو په دې روډ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې روډ باندې کلیک وکړو دوستانو هماغه ایران افغان طیاره چې ده له کابل نه مشهده پورې دوستان تاسو وینئ د دې دلته هغه روان ده لوګو هم ورسره روانه ده دا تر مشهده ته ځي یعنې تر هرات رسېدلې ده. دوستانو تاسو وینئ نږدې خط ده دوستانو تاسو وینئ په دې طریقه باندې کتلی شئ دوستانو تاسو لایو کتلی شئ ګورئ تاسو زه زوم کومه د طیاره چې تاسو وینئ دوستانو دا به دلته روانه وي صحیح ده. نو لکه اوس ټاپ ده ځکه زه اوس راځم دلته بېرته په دې باندې کلیک کوم تاسو وینئ دوستانو دا طیاره چې ده تر دې ساحې رسېدلې ده ښه. نو په دې رقم تاسو کولی شئ خپل د وطن جهازونه یا د نړیوال جهازونه په دې رقم تاسو کولی شئ لایف وګورئ. نو راځو دوستانو دلته موږ راځو بېرته سرچ ته راځو. کله چې سرچ نو دوستانو دلته فلایټ لاین دی دا تاسو وینئ د نړۍ کومې طیارې چې لکه مخکې نه ما یادونه درته وکړه دا ټولې دلته درته ښیي یعنې هر شرکت تاسو په دې کې کتلی شئ هره طیاره تاسو کتلی شئ دوستانو دا تاسو وینئ دوستانو دا د طیارې کوم نومونه چې دي هغه تاسو دلته په اسانۍ سره اړولی شئ. دوستانو زه راځم په دې باندې کلیک کوم. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو د دې کومې طیارې شرکتونه چې دي دغه زه هر یو ځان جلا جلا کتلی شم چې د دې کوم چې ده کوم چې د سفر ده دوستانو تاسو وینئ د دې السو په ایلن باندې ده د دې په منسټري او قریټور باندې ده او د دوستانو تاسو وینئ د دې هر یو جلا جلا کوم نومونه چې دي هغه تاسو وینئ دلته چې کوم چې ده سفر لري کوم چې د دې دوستانو دلته لایف ته راځم د دې کله چې د دې لایف ته راغلم دوستانو راځم دلته په دې باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک تاسو وکړو دوستانو دلته به تاسو ته د هغې طیارې کوم خط نشاني چې ده هغه وښیي. دوستان دغه تاسو وینئ دوستانو چې دا اوس دغه د راځو دوستانو په دې روډ باندې کلیک کوو. کله مو چې روډ باندې کلیک وکړو دوستان تاسو وینئ چې دغه طیاره د دې هېواده تر دغه هېواده پورې سفر لري یعنې دوستان تر دې حده رسېدلې ده او فرق دا ځکه چې کومه ساحه ورته پاتې ده تاسو وینئ چې هغه داسې ډاټ ډاټ لیک چې ده په دې باندې به ده هماغه هېواد ته رسېږي. نو دوستانو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده په دې اپلیکیشن تاسو کولی شئ د نړۍ هر ګوټ هر نقشه هر طیاره تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره چک کړئ. دوستان تر نورو ویډیو همدارې چې پر یو تر بل ویډیو چې بیا زه تاسو سره حاضرېږم نور د الله